ورسیز چې څونه زما په یو ای ای کې په سعودي عرب کې چې زما کم رونه مزدور کار دي په لیبر ویزه تللی دي نو ان شاء الله تعالی هغوی ته به چې کوم دی خو پوره چې څنګه هلته څه ټریټمنټ وي هغه ورته ملاوي دین بالادستي غواړو په ټوله دنیا کې غواړو زما رونو زما تاسو ته یو خواست دی ټولو ته وایم کو پرس کا تاسو ته پته ولګي چې یاره زه غلط یم خو په سنی خبرو نه د چا په وینا نه د چا په شیطانۍ نه نو ستاسو د قسم چې مخ راته تور کوي داسې کو بل یو کسي خو کو نه یو سړی کار ټیک کوي یو سړی منډه وي یو سړی محنت کوي نو په کار چې د هغه محنت او منډه چې کوم دی هغه ایکسپټ شي وستایلی شي هیرو منسٹر جی هیرو منسٹر هیرو منسٹر زه تاسو ته یو بله خبره هم کومه چونکې ټول د میډیا رونه مو ولاړ دي په سیادت کارت کې ډېرې زیاتې بیمارۍ انکلوډ وې خو څه پکې نه وې شکر الحمدلله زه په دې باندې د خپل وزیر اعلی صاحب هم شکریه ادا کوم چې هغه د هغې منظوري ورکړه نن 68 کیسونه څومره 68 کیسونه چې کومه کې به د غریب سړي د ګردې چې کم ټرانسپلانټ کیږي لیور ټرانسپلانټ کیږي ورسره چې کم دی نو بون میرو او ورسره د یو کال چې کم دی نو ورسره به علاج هم د هغې دوایي هم د ډاکټر صاحب ولاړ دی دا به مو سره چې میډیسن چې کم دی دا به مو ته پرووایډ کیږي بل زمونږ دلته چونګې ډاکټرانو کمې دی نو شکر الحمدلله تاسو نن اخبار وګورئ نو مونږ له دې نه مخکې 250 ډاکټرانو پوسټونه ایډورټایز کړل اوس ما بیا چې کم دی نو د 200 ډاکټرانو پوسټونه ایډورټایز کړل ان شاء الله سټپ بای سټپ به چې کم دی نو مونږ به دا خپل ټارګټ د خیره سره اچیو کوو چې یاره مونږ ډاکټران زمونږ سره پیرامیډکس زمونږ سره نرسز چې دا مونږ په هر هسپتال کې انشور کړو په هغې باندې د خیره سره ښه پوره دغه سره کار روان دی خو د ټول نه مین بله د خصوصي خبره د مردان حوالې سره کوم کو تاسو کتلی چې کم سړی په هسپتال کې اډمیټ وي د هغه چې کله داخل شنو د هغه علاج به چې کم دی نو په سیادت کارت کیږي مونږ ایز ا پایلټ پروجیکټ کوو اوس په داخلېدو ته ضرورت نی اوس چې زما رور چې کم خصوصي دیاړیمار دی غریب دی مزدور کار دی او هغه ځان له ایون چې د هغه د زړه بیماري ده هغه ځان له ګولۍ قدر ته نشي اخیستی هغه ځان له د بلډ پریشر ګولۍ نشي اخیستی هغه ځان له د شوګر ګولۍ نشي اخیستی نو شکر الحمدلله د مردان 75 یونین کونسلز دي او په 75 یونین کونسلو کې به ورته سټور کولاوي صرف زی خپل شناختی کارت به ورکوي جی رہا کرو ورسره په 75 یونین کونسلو کې چې کوم زما دیاړیمارونه دي هغه خان صاحب کو تاسو ته یاد شي خان صاحب چې کله سعودي ته تللی و هلته یو خبره کړې وه او ویلي و چې دلته زما دا کم مزدور کار طبقه ده نو ګوره دا زما زړه ته ډېره نږدې ده د سعودي باچا ته ویلي او شکر الحمدلله د کے پی ګورنمنټ اولنی ګورنمنټ دی چې په اولنی پیره باندې اوورسیز چې کم دی نو په سیادت کارت کې شامل کړل اوورسیز چې څونه زما په یو ای ای کې په سعودي عرب کې چې زما کم رونه مزدور کار دي په لیبر ویزه تللی دي نو ان شاء الله تعالی هغوی ته به چې کم دی خو پوره چې څنګه هلته څه ټریټمنټ وي هغه ورته ملاویږي یو جهان مننه کوم موږ سره احتشام صاحب منسټر فار هیلث دلته کې موجود دي هغوی ډېرې ښایسته خبرې وکړلې سپیشلی کوم چې موږ ته علاج میلاویږي هیلث کارډ کې مودي د دنیا د ټولو نه غټ ملک دی هغه د عمران خان صاحب دا کارنامه کاپي کړې ده دا زما خیال د دې دپاره ډېره زیاته ده زه راځم دې طرف ته چې کارکون او لیډرشپ په خپلو کې ډېر زیات اختلافات دا دي کارکون وایي چې دا خاوره چې دا زموږ ده دا زموږ خاوره ده بار نه څوک دلته کې نشي راتلی او بیا حلیمه اپي چې د عمران خان صاحب خور ده هغه وایي چې دا بیل به نه پاس کوئ نو تاسو راته دا ووایئ چې د دې بیل پاس کېدو په حق کې که نه بسم الله الرحمن الرحیم تاسو چې څنګه ووایې هغه متل دی وایي چې ریښه راځي نو دروغو کلي وران کړي جی پلیز ټیک ده زما چې دلته څو نرونه ولاړ دي کم یو کس ویلی شي چې ما دا ایک کتلی څوک ویلی شي چې ما دا ایک کتلی چې په دې کې څه دي انور سادات یې مړ کو نو کس چې کله ونیو نو ورته وی دا دې ولې مړ کو وایي جي دا سیکولر و نو هغه ورته وی سیکولر څه ته وایي وایي ما ته پته نشته ٹھیک شو داسې کار دی په ایکټ باندې به ان شاء الله د 9 په ورځ نه سوري دا په منډه باندې د ګل په ورځ اورال بریفینګ کیږي ټول میډیا به موجودي ټول پارلیمنټریان به موجودي او شکر الحمدلله دا یاد ساتئ د خان په ویژن باندې څوک هم کمپرومایز نشي کولی نه ورته څوک دې ته تیار دي چیرې د خان په ویژن د هغه په سوچ باندې کمپرومایز وکړي د خیره سره دغه به تاسو ته ټول زما تاسو ته هم خواست چې تاسو راشئ باقاعده د هغې چې کم کوریج چې هغه وکړي چې د خیبر پښتونخوا خلکو ته پته ولګي چې په دې ایکټ کې څه دي
په دې اډ کې سره غلي دي چاله اختیار ورکړل شوی دی د چا نه اختیار اغستل شوی دی نو ان شاء الله په دې کې بالکل داسې څه دغه خبر نشته چې به د عام نه پټ شي دا کم از کم زه دا تاسو په وساتت سره وایم چې ان شاء الله ما چې تاسو څنګه وی چې په دې باندې به ټول ناستي او پراپر بریفینګ بکیږي ایک په پلیشي بیا به تاسو وګورئ چې په کوم ځای کې په دې کې نقصان دی نو سوال نه پیدا کیږي چې د خان صاحب کمی او یا خان چې د کوم خلکو سره په جنگ دی خان چې د کوم خلکو خلاف جدوجہد کوي نو آیا د کې پی ګورنمنت به د هغه خلکو مټي جوړيږي دا سوال نه پیدا کیږي تاسو ټول ته وایم تاسو مهرباني وکړئ چونکه لا تاسو ته به دغه نه د هغې کاپي به هم پرووایډ کیږي چې په دغه اکټ کې څه دي نو به تاسو ته کلیر شي دویمه دا وایم جی چې د حلیمه اپی الته کې احتجاج او زه هم په پنډۍ اسلام آباد کې ما زما د کې پی نه 15 ایم پی ایز نه زیات نه دي تللی زه دا غواړم چې عمران خان صاحب سره هغه خويندې خو ولاړې دي آیا چې څنګه د دینه مخکې په پارټیانو ماروسی سیاست کې بستا خور رور به لیډر شاته ولاړو د عمران خان نشته دا راته وایي چې ضرور په شانتي داغه د خويندو په شانتي څوک ولاړ دي د خان صاحب سره داسې کار دی تاسو چې څنګه خبر وکړه د خان صاحب سره چې څوک هم ولاړ دي کو هغه دغه فیملی ممبرز دي کو علیما اپا ده کو ورسره نور دغه خویا د خان صاحب خویندې دي زموږ دپاره ډېر زیات قابل قدر قابل عزت قابل احترام دي د هغوی حکم چونکه تاسو خبره وکړه اټ د سپر اف د موومېنټ دغه کار شوی زموږ چې کوم ایم پی ایز اویلیبل وو هغوی التزام رسولو څه په لاره باندې وو چې کله بیا خبر راغی نو داسې نه ده چې موږ به هغوی ځان ته او دا جنید اکبر صاحب سخت order بالکل زموږ صوبایي صدر صاحب چې کوم دی نو باقاعده ټویټ هم کړی فیسبوک باندې مور کړی چې څوک کوم ځان راورسوي چې کم مرګري اویلیبل وو هغه رسېدلي وو بلکې تاسو ویډیوز هم کتئ شئ زما د مردان دوه زموږ ایم پی ګان صاحبان عبدالسلام صاحب او ډیډک چیرمن صاحب زرشاد خان هغوی چې کوم دی باقاعده خپل ویډیوز اپلوډ کړي خو شکر الحمدلله دا بیا تاسو وکتل چې بیا څه وشو نو تاسو پته ده چې کله عوام را پاسي کله قوم را پاسي د خپل حق تپوس کوي هغه تاسو کوم نشي ها سردار ته وای جنید اکبر سے هغه د صوبایي صدر نو دا غوي سپیچ په ډیر های باندې وو اوس چې وخت کې دا غوي ځمېداري هغه ته میلاو شوله نو اوس راته دا وای چې دا غوي په ځمېداري کې یو سترونګ احتجاج په اسلام آباد کې نه دی شوی او کم چې ووټرز تاسو دي هغه صرف د عمران خان ازادي غواړي هغه ته پته ده چې هیلث کارت مونږ ته میلاو شوی دا ټولي فیسیلیټي چې دي دا به دولت د عمران خان دي دا غوي ازادي به څنګه کیږي جی دا څه کار دی چې تر څو پورې د پارټۍ مشران دي کو جنید اکبر صاحب دی زموږ بیرسټر گور صاحب دی سلمان اکرم راجا صاحب دی چې هغوی کله کینی او پارټۍ ته یو لایمل ورکړي کو هغه احتجاج یې هر ټیمي څنګه چې مخکې شوي انشاءالله هم به دغه شان بیا سر څنګه چې ډي چوک کې څه شوي هغه یره یا هغه خوف خو نشته په عوام کې څه فیل کوئ سر نه انشاءالله تعالی عوام مخکې شان دی د خان سره اوس هم ولاړ دي منسټر صاحب دا د حقیقي ازادي ټایګر مشر دی دوی دلته په سوابه انټرچینج کې درنه لګولې د یو کال نه سر د دوی په حواله سره دوی صرف د خان صاحب ازادي غواړي دوی غواړي چې موږ سره کولیبریشن وکړي او ناست وکړي بالکل به عزت لمه ما خو ته وجه تیار کړی او زماره تاسو یو خبر وکړه د بد عمله مونږ څوک هم ناورو ټیک شو لکه ما چې تاسو څنګه د مینل ماینر اکټ خبر وکړه ټیک شو چې یاره چا کتل نه دی چې پدې کې څه دي ټیک شو نو هغه دغه جوړ شي دغه شان ځینې مرګري داسي چې یاره د هغوی لکه ګوره دې جدوجهد کوي منډه وایي سو کیمپ لګول شي دا خو ګوره ډېر ما ته یو کس کتاب راوړلی او ما یې راکړو ما ته وایي چې دا زما کتاب دی ما لیکلی یو بل کس ما سره خوا کې و ما ته وایي مړه دا ده څنګه کتاب لیکلی نو ما ورته وایي ته نرشه یو دوه پاڼې ولیکه ما خو یې راوړه زه دوی اپریشیټ کوم چې یاره دوی دونه دی کړی او انشاءالله بالکل بولم